سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يراه. صدق الله مولانا العظيم. محترم واجب القدر سامعین و حضرات او زموږ د تالار ته راغلو مېلمنو له هر څه نه مخکې تاسو ته تحفه نبوي وړاندې کوم چې له عبارت ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو ټولو څخه منندو یم، ستاسو ټولو څخه شکرګزاره یم چې زموږ دعوت مو قبول کړی او زموږ و دې خوارې جونګړې ته مو تشریف راوړی. خوشحاله په دې یم چې په داسې جلسه او په داسې مجلس کې حضور لرو چې هغه د لوګر ولایت په سطحه باندې د هغو شاګردانو چې هغو کوشش کړی، زحمت یې ایستلی، تکلیف یې ایستلی دی او د ولایت په ازموینه کې لوړ مقامونه ترلاسه کړي، د هغو د تشویق په خاطر باندې راجمع سوي او هغو ځوانانو ته لا یې تشویقو د دې په خاطر باندې چې آینده ته لا کوشش وکړي، لا زیار وباسي، لا زحمت وباسي، چې آینده ته د دې وطن یو خادم ځینې جوړ سي او آینده کې د تعلیم او د تحصیل او د کوشش نه د خوار او زیورېدلي وطن او هیواد ته ګټه ورسیږي. لله الحمد خوشحاله بیا په دې یم چې امارت دې ته ژمن دی او دا تعهد لري چې د اهل علم قدر او عزت ورسره دی. پښتاو په نشته امکاناتو کې تر خپله وسه پورې کوشش کړی دی چې د داسې خلکو چې هغه علمي خلک وي د هغو قدرداني وکړي او هغو ته عزت ورک نصیب کړي. عزیزانو، دا څو تنه ځوانان چې نن موږ او تاسې د هغو د تشویق په خاطر باندې راټول سوي یو، دیو کوشش کړی دی کیدای شي د ولایت په سطحه باندې تر 1 لک نه زیات موږ او تاسې متعلمین ولرو او کیدای شي چې په د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی دا هم ډیر شاګردان وي، خو دا چې یو څو تنه راوځي کیدای شي د ځوانانو کوشش کړی وي، زحمت یې ایستلی وي، تکلیف یې ایستلی وي چې نن په یو لوړ مقام کې قرار لري. انسان الله رب العالمین پیدا کړی همداسې دی. انسان یو درخت نه ده چې بس دا به د همیشه دپاره ولاړ وي، ځای پر ځای دلته به درېږي. انسان کومه ډبره نه ده چې په مځکه باندې یا تیږه نه ده چې په مځکه باندې غورځېدلی پرته وي. انسان الله رب العالمین جل شانه و امن واله اشرف المخلوقات پیدا کړی دی. دا کائنات چې موږ او تاسو وینو چې الله رب العالمین جل شانه پیدا کړی دی، دا هر څه چې پکښې مهیا دي، برابر دي، دا د انسان دپاره دی. انسان په د خپل ژوند کې د ځان دپاره 2 لارې لري. یو لاره د انسان دا ده که دی په دا خپل ژوند زندگی داسې برابره کړي چې د خپل طبیعت زندگی جوړه کړي. یو لاره انسان ته دا ده چې دی دا خپل ژوند، دا خپل 24 ساعته یا دا خپل ټول عمر چې الله رب العالمین جل شانه ورکړی د الله رب العالمین جل شانه او د اسلام د دین د هغه اصولو مطابق ژوند زندگی تیر کړي. د انسان خپل طبیعت ته که راواخو، د انسان په خپل طبیعت زندگی دا ناقصه ده. ولې د انسان ته چې الله رب العالمین کوم اعضا ورکړي دي چې په هغو باندې د علم لاسته راوړي، په هغه باندې د معلومات لاسته راوړي، دا هم ناقص دي. مثال په توګه د انسان ته الله رب العالمین سترګې ورکړي، په دې باندې دی دید کوي، خو د انسان دغه دید یا دغه معلومات چې دی په سترګو باندې کوي دا هم ناقص دي. ولې ناقص دي؟
انسان که چیرته په رڼا او په روشنایي کې لیدل کولی شي، په تیاره کې بیا لیدل نشي کولی. که پورته چیرته ګوري لاندې لیدل نشي کولی. او یا د انسان دا دید چې دی محدود دی. موږ او تاسې په سترګو باندې شی وینو، خو تر یو محدودې ساحې پورې وینو. په نور حیوانات الله رب العالمین جل شانه وګوره، اوس باز الله رب العالمین پیدا کړی چې تر انساني نظر ډیر تیز دی، په ډیر غټ کیلومترۍ کې هغه لیدل کولی شي. یا اوس خو دنیا ساینس او ټکنالوژي پرمختګ وکوي، هغه دوربینو ته چې دا د اوس هوا ورته ونیسي، په هوا کې چې کوم رقم ته ذرات دي، جراثیم دي، داسې نور اشیا دي چې هغه انسان خپل په سترګو باندې نه ویني، خو د دوربین په واسطه هغه لیدل کېږي. دغسې که انسان دغه قوی سامعه راواخو، د انسان اورېدل راواخو، دا هم ناقص دي. خیر موږ او تاسې اورېدل کوو، خو لیکن هغه اورېدل چې نور شیان کولی شي موږ او تاسې نسو کولی. مثال د زلزلې په خاطر اوس ساینسپوهانو مجلس د مخه د آیاوي د سپي او د پیشي نوی کار اخلي. زلزلې نه مخته چې کوم یو اواز راځي هغه انسان نه اوري، لیکن دغه حیواناتو ته معلومات کیږي. نو د دیو په ذریعو باندې چې دوی دې ته تعلیم ورکوي، بیا هغه اواز کشف کوي، هغه یو قسم ته بیا دوی ته یو علامه ورکوي، بیا دوی ته معلومات کیږي. نو د انسان چې کوم معلومات دي هغه ناقص دي. دا د انسان ماشیندري، د انسان وجود د یو ماشین حیثیت لري، دا الله رب العالمین جل شانه پیدا کړي. نو چا چې ماشین په خپل جوړ کړي، تر هغه چا چې بل څوک استعمالوي، تر هغه بیا هغه سړی خپل ښه په پوهېږي. نو الله رب العالمین جل شانه د دغه نظام په خاطر باندې چې دغه د انسان وجود په ښه طریقه استعمال سي او د الله رب العالمین د مرضی مطابق استعمال سي، الله دنیا ته پیغمبران راواستول، الله دنیا ته کتابونه راواستول، موږ ته په هغو کې تشریح وکړه چې دا تاسې که خپل ژوند زندگی د الله رب العالمین د مرضی مطابق تیروئ، نو پر دې باندې ځئ. په زندگی کې تر ټولو یو شي ته چې ډیر اهم ضرورت دی هغه علم دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک دی چې طلب د علم پر هر نر او ښځې مسلمانې باندې فرض دی. یا بل حدیث کې رسول الله را فرمایي چې تاسې طلب د علم وکړئ، د زانګو نه تر څو چې تر قبره تر لحده پورې ځئ، تاسې د علم طلب وکړئ. نو د احادیثو نه د علم اهمیت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه ډېر زیات اورېدل سوی دی. خو اوس علم حاصلیږي څنګه؟ علم داسې نه دی چې د انسان و کور ته به په خپله درځي. د علم دپاره کوشش پکار دی. من طلب فقد وجده. د علم دپاره کوشش پکار دی، د علم دپاره زحمت پکار دی، د علم دپاره تکلیف پکار دی، د علم دپاره خواري غواړي، د علم دپاره زحمتونه غواړي. دا به تیروي یو څوک په ځان باندې او بیا به علم حاصلوي. امام شافعي رحمت الله تعالی علیه چې په 14 کلنۍ کې د دنه امام شافعي جوړیږي، هغه مفت نه و جوړ سوی، خواري ایستلی وه، زحمت ایستلی و، تکلیف ایستلی و. علامه ابن حجر رحمت الله تعالی علیه علما دلته ناست دي، هغه به احادیث مبارکه لیکل. مخکې احادیث دا د اوس قلمان نه و پاده ورکي، څوک نیان ورته وایي، څوک کړکۍ ورته وایي، په هغو باندې به لیکل کېدل. په هغه قلم چې کله لیکل کوي چې ډېر لیکل ور باندې وکړي، بیا هغه قلم لږ کې پڼ سي، بیا لیکلو ته برابر نه وي، بیا به د چاقو یا د چاړې په ذریعې باندې هغه برته نری کوي، دې ته به یې برابروي چې لیکل پر باندې وسي. دغه وخت چې دا نی یا کړکۍ به یې راخیستی، هغه به یې په چاقو یا په چاړه برابروي، نو دلته به یې څه لږ وخت لګېدی، خو د مبارک به دغه وخت هم نه ضایع کوئ.
نو دلته به سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر دا کلمات به په دغه وخت کې ویل چې دغه اندازه دغه لږ وخت هم راڅخه ضایع ونه ګرځي. یا که د دنیا و عصري علومو ته راسو دا ساینسدانان چې رسېدلي دي دنیا چې دومره پرمختګ کړی دا هم په خوب کې دا پرمختګ نه دی سوی، دوی هم کوشش ایستلی زحمت ایستلی دی. یو چا دغه د پاکستان هیواد کې چې د عبدالسلام په نامه دی، تاسو یې ټولو پیژنئ چې خلک وایي د اټومي پروګرام یې ورته د برابر کړی. دې نه په یو مجلس کې پوښتنه وسوه چې ته دې مقام ته څنګه ورسېدلې؟ ده ورته ویل ما ډېر زیار و زحمت ایستلی دی. مثال په توګه یو مثال یې ورته پیش کوي، یو کتاب مې راواخیستی، په یو کتاب نه پوهېدم. دا کتاب مې یو وار ولوستی، بیا مې ولوستی، بیا مې درې شپېته واره دا کتاب ما ولوستی تر څو پورې چې زه په دې کتاب باندې پوه سم. نو درې شپېته واره چې یو څوک کتاب تکرار کړي د هغه حفظ کېږي بیا یې یادېږي. نو د علم حاصلېدلو دپاره کوشش او زحمت پکار دی. نو هغه شاګردانو ته چې کوشش او زحمت یې کړی دی د اطلاعات کلتور ریاست په نمایندګي باندې ورته تبریکي وایم، او د نورو شاګردانو نه د نورو استادانو نه مو هم دا هیله ده او دا امید ځینې لرو چې آینده ټولنې ته داسې شاګردان وړاندې کړي، داسې شاګردان وروزي چې هغه یو ښه لیاقت ولري او د دې هیواد او د دې وطن د دې ولس په غم په درد باندې وخوري. نور ستاسې وخت نه نیسم، نور علما هم راغلي دي، الله مو هر کله راوله، ستاسو د هر قدم دی الله رب العالمین په ګل بدل کړي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما